یو بل قسم سروس دی هغه ته موږ بګ باونټیز وایو. لکه کمپنیز دې چلو کې دا لفظونه چې کوم دی اهم دي. ٹھیک ده، بګ باونټیز مطلب دا چې یو کمپنی د مثال د فیسبوک یا یو بل کمپنی ده، ٹھیک شو، هغوی چونکې دا نه غواړي چې زموږ چې کوم دی دا کوم سیستم چې د څوک بیډ ګای یا غلط کس راننوځي، ٹھیک شو، هغه چې کوم دی څه کي دا هیک کی. نو د هغې نه مخکې هغوی دې چل کوي چې یو خپل یو سروس ورکړي، بګ باونټي نوم ولا په دې باندې باندې بګ باونټي نوم باندې. هغه داسې وایي چې هر ته زموږ پر سیستم کې ویکنیس را معلوم کوو، موږ چې کوم سره څه درکو، پرایز درکو. د هغې نه پس چې تا ویکنیس را معلوم کوو او موږ ترې وښو چې یار دا ویکنیس دی او دا کمزوري ده، تا اټیک وکړو په موږ باندې، ټیک شو، بس دا اټیک چې کوم دی تاله څه درکړي، انعام درکړي کمپني. دې ته موږ څه وایو، بګ باونټي سروس. ٹھیک شو، بګ اصل کې وایي په سسیس کې چې کوم دی مسله راایستل، دې ته موږ بګ وایو. ٹھیک شو، او باونټیز چې کوم دی چې چاله څه تحفه ورکړل، بلیسنګ ورکول، انعام ورکول، ټیک شو، نو بګ باونټیز باندې پوه شوې. نو که مثال کے طور پر ته د چا کمپیوټر هیک کې، ټیک شو، نو د هغې نه مخکې به کار چې ته څوک یې د هغه سره اګریمنټ وکړې ایز ایتیکل هیکر. دویم چې کوم دی که مثال کے طور یو کمپني د هغې بګ باونټیز هم دي، نو د هغه د بګ باونټیز هغه ټیکس ته ځان سره نوټ کړه چې یاره هغه په کم اصول باندې ویلي چې یاره ته زموږ سره هیک کوه ده، چې هغه ستا سره وي. کوم نیکسټ تاسو څه مسله راغله یا چې کوم دی څه څوکۍ عدالت شو، ټیک شو، نو هغې کې به کوم دی څه کولی شي، ته به هغه ټیکس یوز کولی شي. او کله نه کله چې کوم دی بیا موږ څه کوو، کوم کنورسیشن چې وکړو یاره ما دا هیک هغه هم ته ځان سره څه کړه، د کمپنۍ سره دا کنورسیشن چې ستا هغه څیز کې دا مسله وه، صحیح دی، نو هغه به هم ته ځان سره څه کړې، نوټ پکې، ٹھیک شو، چې دا به ستا په کار راځي.